د ناواده کړو لپاره یو ډیر ښه خبر. نن در سره د یو داسې علاقې باره کې معلومات شریکوم چې دا علاقه په پاکستان کې ده او په ډیرو کمو پیسو سره پکې واده کیږي. خو دغه علاقې خلک څه شرایط لري دا ټول معلومات د نن ورځې د پښتو پوسټ په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم، ځکه چې دا معلومات موږ سره یو داسې ملګری شریک کړي دي چې هغه په خپل پکې واده هم کړی دی. نو ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. د چترال نوم اوریدو سره به ستاسو ذهن کې ضرور دا خبرې راغلي وي چې هلته اکثره خلک ودونه کوي، خو اوس هلته هم د واده کولو طریقه کار بالکل مختلف شوی دی. یو کس چې خپل واقعه بیانوي او وایي چې اراده مې وکړه چترال ته لاړم چې هلته واده وکړم، خو هلته د رسیدو سره راته معلومه شوه چې د هغه ځای خلک اوس داسې سړي ته خور او لور نه ورکوي چې تر څو پورې د خپل خاندان مکمل ډیټیل دغه کس پولیسو سره شریک نکي. زه د هغه ځای د پولیسو په وینا باندې بیرته خپل علاقې ته راغلم او د خپل علاقې پولیسو سره مې د خپل کورنۍ او خپل ځان باره کې مکمل معلومات جمع کړل. بیا هغوی یو کاغذ راکو چې په هغې زما د خاندان مکمل معلومات او هغه د تاڼۍ لخوا پکې درج شوي وو چې هغه کاغذ مې بیا د چترال پولیسو ته ورکو. هغې نه پس ماته د واده اجازت راکړل شو. د خبرې په معلومولو سره دا خبر په ډاګه شوه چې مخکې به هلته هر چا ودونه کولی شو او ځان سره به ښځې هر چېرته بوتللی شوې، خو یا به بیا مړې دغه ښځې را پیدا شوې او یا به ورسره ډېر ظلم روان و، تر دې حده چې بدکارۍ ته به یې هم مجبورولې او پیسې به یې پرې ګټلې. دې نه پس بیا دغلته یو تنظیم جوړ شو چې د واده چارو لپاره یې کار شروع کړی دی او د دې تنظیم مطلب دا دی چې په صحیح طریقه باندې د ښځو ودونه وکړي. نو قدرمنو، امید لرم چې مکمل طریقه کار باندې به تاسو پوه شوي چې چترال کې په کومه طریقه باندې په کمه خرچه باندې واده کولی شي. نو هر څوک چې هلته واده کوي د دې طریقې کار نه به تیریږي. که تاسو کې هر څوک واده کول غواړي او چترال ته ځئ نو په دې طریقې کولی شئ. د پښتو پوسټ د نن ورځې ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.